دا وظیفه چې څوک کوي رب العالمین به د زړه هر قسم خواهش پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، زمونږ او د ستاسو په زړه باندې ډېر ارمانونه وي. هغه ارمانونه زمونږ نه پوره کیږي. د هر سړي ارمان جدا جدا وي چې په دنیا کې د ماته د پلاني څیز میلاو شي، لیکن هغه څیز په دنیا کې هغه ته نه میلاویږي. نن د یا واجدو وظیفې داسې زبردست تاثیر درته ښیم او داسې عجیبه خاصیتونه درته ښیم. که تاسو یا واجدو وظیفه پابندۍ سره کوئ، رب العالمین به د ستاسو د زړه چې هر قسم خواهش وي، زه بیا اوس تفصیل کوم چې ستاسو دا خواهش و دا خواهش و دا یعنی د هر سړي خواهشات جدا جدا وي. خو شرعي خواهشات ګورئ د نارواو خواهشاتو دپاره به استعمالوي نه، ځکه دا د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی یا واجدو. نو چې د چا په زړه کې څه قسم ارمان وي، هغه ارمان به رب العالمین پوره کړي. کومو خویندو چې ماته کمنټ کړی و چې یاره زما خاوند دی او هغه زما نه بیزاره شوی دی، زه خلک وایي چې زه پرېښودی یم او داسې یو وظیفه راکړئ چې هغه دوباره ما سره روغ شي، نو د هغې زنانو دپاره هم دا وظیفه ډېره زیاته مناسب وظیفه ده، یا واجد وظیفه. چونکې دا کمنټ ما ته ډېر زیات مخکې میلاو شوی، لیکن د دې وظیفې په تلاش کې وم چې د دې مناسب وظیفه ماته میلاو شي. وظایف ډېر زیات دي، ډېر بې انتهایي د حد نه سیوا دي را سره، لیکن دې دپاره ما یوه مناسبه وظیفه کته او هغه مناسبه وظیفه ماته په شمس المعارف کې د دغه چې کوم دی ابوعلي رحمت الله علیه په کتاب کې میلاو شوله. او داسې وظیفه چې په زړه د هر قسم ارمان چې هغه ارمان د الله جل جلاله پوره کړي. بعضې کسانو کمنټ کړو، هغوی وایي نه را باندې یو کس چې کوم دی ما باندې هېڅ چې کوم دی اعتماد نه کوي، څوک راته په ښه نظر باندې نه ګوري، زما هېڅ حیثیت نشته دی، هېڅوک را سره مینه نه کوي. نو که هغه کسان هم د یا واجدو وظیفې ذکر وکړي، رب العالمین به د هغوی د زړه کې چې کم خواهشات او کم ارمانونه وي، رب العالمین به تمام ارمانونه پوره کړي. او سالکین حضرات، سالکان د الله بزرگان د دې اسم مبارک په برکت سره خپل نفسونه پالي. کم یو انسان چې د دې اسم مبارک یعنی یا واجدو د دې دومره وظیفه وکړي چې دا حال په ده باندې غالب شي، یعنی دې لګیا یا واجدو یا واجدو یا واجدو، دغه رنګې دا ذکر ورترواره کوي تر دې چې د ده بې اختیاره په دې ذکر کې دا سترګې پټې شي. نو رب العالمین به ده ته چې کوم دی علم او چې کوم دی معرفت ورکړي، یعنی د دې انسان نه به نیکعمله انسان جوړ شي. الله جل شانه به ورته علم او چې کوم دی هغه معرفت ورکړي. بیا خصوصا هغه انسان چې د هغه نوم دغه رنګې وي، عبدالواجد نومې وي، د هغه انسان دپاره دا اسم ډېر زبردست اثر لري. که د هغه په زړه کې هر قسم حاجت راپېښ شو او هغه د یا واجدو وظیفې ذکر بار کوي، بار یعنی ښه ډېر کوي، رب العالمین به د زړه هر قسم ارمان پوره کوي. لیکن که د چا دغه نوم نه وي، د هغې نه علاوه هغوی د یا واجدو وظیفې په کثرت سره ذکر کوي. د کثرت معنی دا ده چې د ستا په خولې باندې د هر وخت یا واجدو یا واجدو یا واجدو دغه ذکر دی د هغه په خولې باندې شروع وي. انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت به رب العالمین په ډېر لږ وخت کې تمام ارمانونه پوره کړي. نو د زړه د ارمان پوره کېدو دپاره دا وظیفه یا واجدو وظیفه ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. نو هر سړی یې کولی شي او هر سړی د دې نه پیدا غشتلی شي.